السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه سئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم. نن بیا ستاسو په درانه خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، دا تاسو چې کوم منظر وینئ دا شاوخوا دا چې دا نیچرل منظر دی دوستانو، دا ایډیټ شوی نه دی چې په موبایل باندې دا بیکګراوند ما چینج کړی دی. دا قدرتي د انارو باغ دی. دلته زموږ یو ملګري فارم هاوس دی، هغه له راغلي یو. مازدیګر دی، داسې خوندور موسم دی دوستانو. نو زړه مې غواړي چې زه خپل یو شعر تر تاسو پورې در ورسوم. خدای پاک دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. خوږو دوستانو، زما یو شعر دی چې په دا نږدې ورځو کې مې لیکلی و. وایي چې امن راسي خوشحالي هلته په خپله راځي، چې امن راسي خوشحالي هلته په خپله راځي، او چیرې چې جنګ وي بیا مرګی هم بې اجله راځي. وایي سترګې مې برېښي مخامخ درته کتلی نه سم، سترګې مې برېښي مخامخ درته کتلی نه سم، او لکه د لمر تیزې شغلې دي له چارګله راځي. دا یوې پوښتنې ته زه هر وخت بې ځوابه یمه، دا یوې پوښتنې ته زه هر وخت بې ځوابه یمه، چې به یووالی د پښتون په کام کې کله راځي. هغه یتیمه چې د پلار په مرګ خبره نه وه، هغه یتیمه چې د پلار په مرګ خبره نه وه، مور ته وایي زموږ کره دا دومره خلک څه له راځي. او زموږ اتفاق نه و نن ځکه داسې پرېکړې وسوې، زموږ اتفاق نه و نن ځکه داسې پرېکړې وسوې، او چې پښتانه به په پاسپورټ اوس له کابله راځي. او زموږ اتفاق نه و نن ځکه داسې پرېکړې وسوې چې پښتانه به په پاسپورټ اوس له کابله راځي. او هر خوا یاران دی غزنوي څه خوندور محفل دی، هر خوا یاران دی غزنوي څه خوندور محفل دی، ماتر ماحول دی خوشبويي له هره ګله راځي. او چې امن راسي خوشحالي هلته په خپله راځي، چې امن راسي خوشحالي هلته په خپله راځي، او چیرې چې جنګ وي بیا مرګی هم بې اجله راځي. او زموږ اتفاق نه و نن ځکه داسې پرېکړې وسوې چې پښتانه به په پاسپورټ اوس له کابله راځي. ستاسو له توجه څخه یوه نړۍ مننه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، کور مو ودان.